واک ته د اسلامي امارت په رسېدو سره د ګڼو ناوړه دودونو مخه نیول شوې چې له ډلې یو هم په بدو کې د نجونو ورکړه وه. د ننګرهار درو بابا ولسوالۍ قومي مخور وایي په هېواد کې د اسلامي امارت په بیا واکمنېدو سره دې ولسوالۍ کې د کلونو دښمنۍ د علماو قومي مخورو په هڅو په بدو کې د نجونو له ورکولو پرته په دوستۍ بدلې شوي. وروره مخکې به چې کوم ځای کې یو خطۍ کې مړی وشو او د اکان سپین ږیري به سره کېناسته او داسې فیصله به یې وکړه چې یو لور به یې ورله ورکړه په هغه بدو کې چې دا په هډوکي کې هډوکه دی. بیا به هغه سړي بل چا ته وایي چې دا نجلۍ پلانکي له ورکړه نو هغه کور له نه به بل چا به واده کړه او به دغسې فیصلې شوې. اوس خدای راضي د امارات حکومت راغلی دا خبرې ختم شوي او اوس دا بدې هغه ختم شوي چې بل په نیغ کې نجلۍ ورکړه. بس داسې وه چې ګناه بیا ورور وکړه او سزا بیا خور تېروله. نو دا یو ناوړه دود و او موږ دې باندې ډېر خوشحاله یو چې دا دود ختم شو او خدای دې نور هم ختم کړه او خلکو له خدای پویه ورکړه چې بس دغسې کارونه منې وکړه. په ورته وخت کې دیني علما وایي په بدو کې د نجونو ورکول د اسلام مبارک دین له نظره حرام عمل دی او له ولسونو غواړي چې له دې ناوړه دود څخه ځانونه وساتي. د جینکو د ښځو په بدو کې ورکول او دا چې د اسلام د نظرم یعنی ظلم د ناروا او حرام کار دی. ځکه الله جل جلاله فرمایي یا ایها الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرها. ایمان والو حلال نه دي روا نه دي تاسو دپاره جایز نه دي چې په میراث کې وسئ ښځې. یعنی مثال دا خو ظلم دی چې ګناه یو کس کړی وي یو نفر او د هغې په بدله کې چې دی مثال بیا بې ګناه زنانه ورکولی شي. د یادونې وړ ده چې د ناوړه دودونو مخنیوي په هکله د امیر المؤمنین حفظه الله له فرمان وروسته تر ډیره په غم او ښادۍ کې د ډیرو لګښتونو مخنیوی هم شوی دی.